برسي ولا السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر جوړ ولکه د دواخانه کې څه ګډوډي ده؟ ته یو دوه انرژي راواخله. آفرین، همداسې نظافت صحیح ساتئ. بل هفته انشاءالله چکر را لګو. ولې خفه یې وهابه؟ داسې اعصاب خراب دي، څه وکړمه؟ داسې وکړه یو پیاله شین چای کې یو دانه لیمو واچوه او بیا یې وڅښه. ما هم وڅښه، هېڅ فایده یې ونه کړه. او بچه کل بچه یک جای وقت می، تو چرا نه وقت می؟ استاد شغالا یک جای می، ما شیر هستم، ما تنها می. برو پره. یوسفه، ها، څنګه دی خوښه ده؟ نن ماښام ډوډۍ به یو ځای وخورو. دا خو ډیره ښه خبره ده. راځه تاسو کره به لاړ شو، هلته به یې وخورو. هغه هلکان چې ګرلفرینډ نه لري خفه کېږي مه. هغوی ته خدای ښایسته ښځه ورکوي. او بچه چی شده؟ گلاسا بیار توش نشده. تخلص چی است؟ سمندر. اشتیا گلاسا میموری. تخلص ته سمندر مندی. بخبرو. که ستا شاوخوا ستا خپلوان او دوستان ډیر کم راځي نو په دې کې ستا غلطي نه ده. حتما تا سره پیسې نشته. یوسفه، چې په کوم کار پسې دی ولېږم 5 ساعته ورپسې تېروې. خو تا ویلې کنه چې د برق په شان ځه او د برق په شان راځه. د لایک او کمنټ نه د خلکو د مینې اندازې لګولو والو هلکانو او جنکو ته دا نه وي معلومه چې نن سبا د خلکو اصلي محبت د هغو په بلاک لیست کې وي. راځه سړیه ډوډۍ ته، قورمه وریجې پخې دي. فقط زه خبر نه یم، قورمه وریجې پخې دي، خو ما پخ کړی دي که نه. د غریبانو سره مرسته د دې لپاره مه کوئ چې تاسو د هغوی دنیا جوړوئ، بلکې د دې لپاره یې وکړئ چې هغوی ستاسو آخرت جوړوي.